السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. دوستانو، د مالی مشکلات د فقر د ختمولو لپاره، د مالداري د پیسو د عرب یا د کرب پتی کېدلو لپاره نن یوه وظیفه در سره شریکه کوم. دا وظیفه به ان شاء الله دوستانو ستاسو چې هر څومره مالی مشکلات وي، الله تعالی به د دې وظیفې په برکت سره دفع کړي. چې هر څومره فقر، مسکنت، غریبي وي، الله تعالی به د دې وظیفې په برکت سره ختم کړي. هغه دوستان چې له فقر څخه په تکلیف وي، په شکایت وي، هغه دوستان چې له قرضداري څخه په شکایت وي، هغه ملګري چې مسکنت، فقر زیات، بیروزګاري وي، کاروبار نه وي، پیسې، مال او دولت نه وي، له دغه مشکل څخه خلاصون غواړي، دغه یوه وظیفه یو کوچنی غوندې آیات ده چې ډیر کوچنی ده، اسانه ده، هر کس یې کولی شي د دغه یوې ورد دې شروع کړي، د دغه یوه وظیفه دې وکړي. انشاءالله دته زه دا اطمینان ورکوم چې په فضل د الله سره چې ته دا وظیفه خلاصوې، تر هغه مخکې به د الله تعالی مالدار کړي، ځکه چې الله تعالی پر دې هر څه باندې قادر ذات ده. یوازې پر الله تعالی باندې بروسه قائمه ولره، د دې یوې وظیفې ورد شروع که، بیا وګوره چې څنګه د الله تعالی د قسمت د رزق بند د دروازه څنګه خلاصوي، بیا د الله تعالی د هغه فقر، مسکنت، غریبي څخه څنګه خلاصوي، او څنګه درته قرضداري د خلاصولو اسباب الله تعالی د دغه آیات په برکت سره درته برابروي. دوستانو، د ګرانی مثلا ګرانی داسې حالت ته رسېدلی چې د انسان په وس او قدرت کې راځي نه، انسان پریشان وي، زندگی کې مشکلات ډیر وي، په زندگی کې د کور جانداریان زیات وي خو کاروبار نه وي، بیروزګاری زیات وي، قرضداري زیات وي، یا مثلا داسې کاروبار وي چې له هغه څخه دته دومره پیسې راځي چې په هغه سره د کور چلن، د کور گزاره ډیره مشکله او ګرانه وي، و هر طرف ته د کوشش کړی وي، خو بیا هم یو طرف ته کامیابي نه ورته حاصلیږي، یو طرف ته لار نه لري، په هر ځای کې ناکام یې، هیڅ کله دی نشي کېدلی چې دته الله تعالی د دنیا په لحاظ باندې ترقي ورکړي او دته مال او دولت ورکړي، له دغه مسکنت، فقر څخه خلاص کړل شي. خو د دې د وظیفې ورد چې شروع کړي، بیا چې توکل پر الله وکړي، کم کار ته چې لاس واچوي هغه کار به الله تعالی ورته سره زر کړي. په کم کار کې چې دی شروع وکړي هغه کار کې به الله تعالی دته کامیابي پیدا کړي. په کم روزګار کې چې دی شروع وکړي په هغه روزګار کې به دته الله تعالی برکت ور واچوي، او کم روپۍ، کم چې د زندگی ور باندې تیروي په هغه کې برکت نه وي، یا مثلا د کور گزاره نه ور باندې کیږي، ان شاء الله د دغه آیات په برکت سره به الله پاک جل جلاله هغه لږ روپۍ د لپاره کفایت وګرځوي، په هغه لږ روپو سره به د گزاره وکړل شي. نو دغه یوه وظیفه ده، ډیره اسانه وظیفه ده، پر الله باندې بروسه ولرئ، دا وظیفه وکړئ، هیڅ مشکل کار نه ده، هیڅ ګران کار نه ده، ځکه چې الله تعالی له خپل بنده سره د رزق وعده کړې ده. هیڅوک له لوږې دي نه ده مړ سوی، نه موږ اورېدلی دي، خو داسې د انسانانو قسمتونه دي، بعضې خلکو ته الله ډیره ورکوي، بعضې ته لږ، نو خپل قسمت په خپل لاس باندې بدل که، خپل تقدیر په دعا سره بدلیږي، نو کوشش وکړه دا بدل که، او د الله پاک جل جلاله شکر گزاره اوسه. ان شاء الله بیا د رزق بند دروازې الله تعالی در باندې خلاصوي، بیا د ناکامي دروازې در باندې بنديږي، د کامیابی دروازې الله تعالی پر تا باندې را خلاصوي، او به انتها رزق درکوي. د الله تعالی په خزانو کې د هیڅ کمی نشته. الله تعالی داسې ذات ده، داسې ذات نه ده چې یو چاته ورکړي بل چاته بیا د په خزانو کې کمښت راسي بل چاته نشي ورکولی، نه، داسې ذات نه ده. هر کس ته ورکوي، کافر ته ورکوي، مسلمان ته ورکوي، د الله تعالی خپل فرمانبردار بنده ته هم ورکوي، نافرمانه بنده ته هم ورکوي، هر چاته ورکوي. الله پاک جل جلاله چې دا مهربان ذات، نو پر الله بروسه ولره، دا یوه وظیفه وکړه، کم چې زه نن درته ښیم. وظیفه دا د دوستانو په اول او اخر کې به خامخا 11 واره درود شریف وایه، لغه نه بعد که سهار لمونځ، که ماپښین، که ماخستن، که مازدیګر. اولین خو زه دا درته وایم که 5 وخت لمونځونه انسان په پابندي سره کوي پر خپل وخت باندې، د دنیا په یو کار کې والله بالله که ناکام شي.
که انسان دا 5 وخت خپل منځ کوي په هر کار کې به الله تعالی کامیاب دی کی. خو اولین دی کامیابی غټ راز سیده دی انسان ورځ سی ډیره په خوشحالي په ترقی کې وي هغه د سهار لمونځ ده. د سهار لمونځ دی وکي په مخ کې په چهره کې به نورم الله تعالی پیدا کی او په صحت کې به الله تعالی برکت واچي. الله تعالی به صحت رو قائم صحت درکې او الله تعالی به د ټول ورځې حاجات تم در پر کې مشکلات به ختم کی. نو لمونځ په پابندي سره کوي. مشکلات چې اکثره وخت انسان ته زیاتیږي له دې وجه وي چې انسان په لمانځه کې ډیر کمزوري وي او کمزوري اختیاروي. نو دوستانو وظیفه طریقه دا د په اول اخر کې به ولس ځل درود شریف واس لغه نه بعد مثلا که سهار دا وظیفه کوي سهار لمونځ بعد کوم اپشن ماخستن سهار وخت کوي هر وجه کولای شي لغه نه بعد د خپل وس مطابق چې څومره وخت می درلود څومره می ویلای سو دا آیات وایس ويرزقوه من حيث لا يحتسب. بس دا کوشنه آیات ويرزقوه من حيث لا يحتسب معنی دا ده الله تعالی رزق ورکوي من حيث له غځای څخه لا يحتسب چې انسان ګمانوم دي. الله تعالی و انسان باندې له غځای څخه رزق را وروي له غځای څخه د کارونو اور برابروي چې وغه طرف ته انسان سوچ فکر هم نه وي. الله تعالی لغه طرف څخه ورکی. اکثر وخت انسان دا سوچ وایي چې لپلانګي کار کو ما ته ګټي او په کار کې ورته نقصان. کله دا سوچ وایي چې پلانګي کار کې زما نقصان ده خو په کار کې الله تعالی ورته برکت واچي ګټه لغه کار ورته راسي. نو الله تعالی دا ذات سي بنده ته لغه طرف ورکی چې هغه طرف ته دی بنده سوچ او فکر هم نه وي. نو لغه طرف به تاسو ته هم درکې دغه آیات وظیفه چې تاسو څومره کولای شئ غمره کوي لغه نه بعد د رزق غوښتلو د فقر مسکنت ختمولو د قرضداري د ختمولو لپاره دعا وکړئ. ان شاء الله تاسو دعا به قبول شي. الله تعالی به تاسو مالدار کی او تاسو ته مال او دولت درکې او لفقر او مسکنت څخه به تاسو الله تعالی جل جلاله خلاص کی. الله تعالی مو کامیاب او خوشاله او آباد لره دوستانو. خدای دې وکړي چې دا وظیفه تاسو خوښه سوي وي. له نور وظایف لپاره لمون سره اوسئ او دعاګان راته کوم تاسو ته دعا وکړو پر الله مسپارم. السلام علیکم.